د امریکا ولسمشر ټرمپ چې د بګرام اډه د څو کال ډیره یادېدله بل اخر برېټانیا ته د سفر په ترڅ کې له شف نه خبره سپینه کړه او ټینګار وکړ چې طالبان ترې شیان غواړي خو تازه خبر به دا وي چې دوی هڅه کوي دا چین ته نږدې استراتیژیک هوایي ډګر بیرته ونیسي. CNN ورپسې جوخت خبر ورکړ چې ټرمپ له تیرې مارچ میاشتې راهیسې دا هڅې روانې کړې وي او په دې سره د خلیلزاد کابل ته ګرم سفرونه هم تر سوال لاندې راغلل ځکه هغه به ویل چې د بندیانو تبادلې پسې زیو راځي. روسان او ایران خو له پخوا نه دا اندېښنه لرله خو چین دا ځل ټرمپ ته ښکاره ګواښ کړی دی چې د باګرام په اړه څرګندونې د سیمه ییز تاوتریخوالي اور ته پوکی وهل دي خو هممهاله د چین ولسمشر له ټرمپ سره ټلیفوني تماس هم نیولی دی. خبره چې هر څه ده خو ویل کېږي چې دا ځل د ټرمپ خبرې هوایي او بابیزې نه دي. په همدې تړاو مو د افغانستان د تیر اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري ته بلنه ورکړې ده چې د موضوع تر شا حقایق او ګنګوسې ورسره راوسپړو. ستړي مشې بخیر راغلی. سلام سعید صاحب، په تاسو تخنیکي همکارانو او قدرمنو لیدونکو مننه د دې نه چې فرصت هم راکړه چې تاسو سره د زړه خواله وکړو. په دې ډېره مننه جنرال صاحب. مخکې به خلکو د ټرمپ دې خبرو پسې یو ډول خندا کوله چې ګواکې باګرام هوایي اډه ډېره په خبرو کې یادوي، افسوس ورپسې کوي، هیلهمندي ورپسې ښیي، حتی کله کله غوسه ورځي چې دلته د طالبانو مارشونه ګوري نظامي. اوس د ځینې خبرې افشا کړي، فکر کوئ چې څه شوي دي یا څه کیدونکي دي؟ په خیر وي سعید، لکه څنګه چې تاسو ته او اکثرا قدرمنو لیدونکو ته دا جوته ده چې د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت او جیو استراتیژیک موقعیت د نړیوالو ځواکونو لپاره د ارزښت وړ یو موقعیت دی. د هغې په بنسټ باندې هم سیمه ییز قوتونه هم نړیوال قوتونه په دې هکله هر یو خپل دریځونه لري او د خپلو اهدافو لپاره او د خپلو استراتیژیکو موخو لپاره غواړي چې په دې سیمه باندې ولکه ولري او د دې سیمې نه هغه کم ګواښونه چې یو بل ته متوجه کیږي د هغې دپاره هغه کم دفاعي تدابیر چې دي د دې لارې نه په پام کې ونیسي. ولې دلته د یادولو وړ خبره دا ده چې د آسیا په کچه باندې پس له دې نه چې په اروپا کې خام مواد ختم شو نو د دوی هغه ستراتیژیستان او تیوریسنان په دې عقیده وو چې د آسیا د کنټرول لپاره دوه سیمې مهمه وي چې یو بغداد یادېده او یو باګرام یادېده. او د باګرام ارزښت که موږ د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې وګورو تقریبا یو د جغرافیایي لحاظه داسې یو موقعیت ده چې تقریبا هغه د سیمه په کچه باندې یو لوړ موقعیت لري او بل د ارزښت نه ډک موقعیت ده او په عین ترتیب باندې په هغې کې د ډېر پخوانه د افغانستان د وسلوال پوځ هوایي ګارنیزون او په هغې هوایي ګارنیزون کې هغه هوایي ځواک ځای پر ځای کېده چې هغې د هر ډول عملیاتو وړتیا او مهارت درلوده. نو د هغې په بنسټ باندې که موږ بیا د روسانو راتګ ته وګورو، د روسانو لویه اډه هم په افغانستان کې یا د وخت د شوروي اتحاد لویه پوځي عملیاتي او اکمالاتي اډه باګرام او په عین ترتیب باندې چې کله ناتو په 2001 کال کې د تروریزم سره جګړه پیل کړه، د امریکې د متحده ایالاتو او د ناتو هغه لوی ګارنیزون او لوی بیس اکمالاتي او عملیاتي په باګرام کې استوګنو. صحیح. اوس تاسو پوښتنې ته راشم چې تاسو وګورئ کم مصارفات چې په افغانستان کې لویدیځو هېوادونو کړي دي په ځانګړي ډول د پوځي اړخه د ناټو تړون کم سرمایه گذاري کړې ده او کم تلفات چې هلته متقبل شوي دي دا د دې دپاره نه و چې هر څه دې په هوبوله وشي. ولې متاسفانه چې په هغه کړنو کې او په هغه تړونونو کې چې د افغانستان دولت د سیاسیونو د خوانه او د نړیوالو په ځانګړي ډول
ناتو هیوادونو د خوانه او د سیمه ییزو هیوادونو د خوانه رامنځته شوي. په دې کې ځینې ناخوالې رامنځته شوې، په دې کې ځینې بدګمانیانې رامنځته شوې چې هغه د دې باعث شو چې متاسفانه جمهوریت مطلقاً د سقوط خواته لاړ شي او ناتو هم دې ته اړ شي چې د افغانستان نه ووځي. ولې په دې کې مسؤلیت یوازې د افغانستان طرف هم نو، ډېر مسؤلیت نړیوالو ته متوجه کیږي چې نړیوالو هم په ځانګړي ډول د ناتو هیوادونو خپل مسؤلیتونه د افغانستان په مقابل کې چې هغه ډول باید ادا کړي وي هغه سي ادا نه کړه، او په عین ترتیب باندې هغه کم واحد دریز چې د افغانستان د قضیې په اړه باندې او بیا په ځانګړي ډول د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې په 2001 کال کې د ټولو متخاصمو ځواکونو او موافق ځواکونو ترمنځ د افغانستان په اړه رامنځته شو. د هم تر 2001 کال 2004 کال پورې دوام پیدا کړ، ولې د هغې نه وروسته بیا بعضې ابهامات او بعضې شکونه رامنځته شو چې هغه د دې باعث شو چې د ناټو لپاره پوځي ګواښونه رامنځته شي، او په پایله کې د 2021 کال د اګست 15 توره ورځ هم افغانان تجربه کی او هم نړیوال تجربه کی. ولې دا د افغانستان د قضیې د سیمې او د نړیوالو خوځښتونو وروستی او د پای ټکی نه و، بلکې دا د یو نوي پړاو د پیلېدو یو سرینه وه. صحیح. نه زما یو دغه موضوع په دې کې و چې دغه 4 کاله د ټرمپ ارمان او د طالبان لخوا نه د باګرام هوایي ډګر په اړه د معلوماتو نه شریکول، یعنی داسې ښکارېدل چې ګواکې دا ساتل شوی د یو څو ورځې خلکو ته ښکاره کړه د باګرام هډه، دوی هم پکې ویډیوګانې جوړې کړې. بیا هغې نه وروسته چا ونه لیدل چې باګرام هډه په افغانستان کې شته دی که نه. هغې نه وروسته ټرمپ تورونه ولګول چې ګواکې دلته چینایان پراته دي. اوس داسې ښکاره کېږي چې ټرمپ په دې باندې طالبانو سره بارګیننګ روان کړی د مارچ میاشتې راهیسې، یا په امریکا کې په دې اړه خبرې روانې دي، یا هم په کابل کې د طالبانو سره خبرې کېږي. وګورئ، دا بحثونه د دوحې د تړون سره سم په 2001 کال کې راپورته شوي وو. همدغه وو چې د افغانستان جمهوریت او په ځانګړي ډول د افغانستان وسلوال پوځ دریځ په دې هکله باندې هم د افغان سیاسیونو ته، هم د جمهوریت واکمنانو ته، او هم د ناټو مسؤلینو ته چې په افغانستان کې دندې درلودې روښانه وو. امریکای متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو متاسفانه چې د دوحې په تړون کې ډیره خوشباوري ښکاره کړه، او دغه خوشباوري ورته د سیمه ییزو قوتونو رامنځته کړه چې دوی ته داسې ډاډ ورکړي چې گویا د دوی په وتلو سره او د جمهوریت په سقوط سره به د دوی لپاره بیرته د راتګ زمینه د طالبانو د لارې نه مساعد شي. او په دې هکله باندې په پټو ضمایمو کې هم ځینې تړونونه او ځینې هوډونه شته دي. خو تاسو کتنه وکړئ، د دوحې تړون په ټوله کې ناکام شو، او طالبانو حتی په رسمي بڼه باندې ویل چې نور د دوحې تړون اصلا د پلي کېدو وړ نه دی او هغې ته کومه اړتیا نشته ده. دغه کوم تشه چې وه، په دغه تشه باندې مخکې نه کومه پیشبینی نه وه شوې، او د دوی خوشباوري په دې کې وه چې کوم ټکي چې په تړون کې هغه ښکاره دي او کوم ضمایم چې پټ دي، نو دا به ارومرو پلي کېږي. او دغه تمه د اوسني واکمنان طالبان نه درلودله چې دوی به د تړون نه د پټو او ښکاره تړون ټکو نه سرغړونه وکړي. ولې په 4 کاله کې هغه فرصت چې دوی ته ورکړ شو اوسني حاکمانو ته، دوی په یوه برخه کې هم هیڅ ډول نه پرمختګ درلوده او نه په پلي کولو کې کوم عملی ثبوت یا سند ښکاره کړه. د هغې په بنسټ باندې هم سیمه ییز هیوادونه په دوی باندې شکمن شو، او هم نړیوال هیوادونه، او په عین ترتیب باندې د امریکای متحده ایالات او د ناټو د تړون هیوادونه دوی ټول اوس
د افغانستان نه همداسې د سیمې هیوادونه د ګواښ احتمال ګوري. دوی هم په خپلو استخباراتي او په کشفي معلوماتو په بنسټ باندې هغه تحلیلونه وړاندې کوي چې افغانستان بیا د تروریزم جاله شوې ده او باعث د دې کېدای شي چې د سیمه ییزو هیوادونو ته او د نړیوالو هیوادونو لپاره ګواښ پیښ کړي. او نور بل بحث هغه د جیوپولیټیک خوځښتونو په هکله باندې ده چې هغه وغواړو که ونه غواړو په هغې کې ډېر هیوادونه ذي علاقه دي، په ځانګړي ډول د امریکې متحده ایالات په دې چې دې سیمې ته راننوتی و، په دې سیمه کې حضور درلوده، په سیمه کې حضور لري، ولې په ځانګړي ډول د افغانستان په جغرافیه کې، ولې دا جغرافیه د پوځي اړخه منګه داسې اټکل نه کوو چې دوی د پرته د هر څه نه او پرته د دې نه چې په نړیواله کچه باندې د دې پاکله باندې کم تفاهمات رامنځته شي، دوی د همداسې د یو ګواښ له امله چې دوی ته راپېښ شوی د تروریزم له خوا نه افغانستان تخلیه کړ، او یا د اوکراین د جګړې په خاطر باندې چې د اوکراین جګړه پیلېده، یا د دوی لپاره نور په نړۍ کې اولویتونه او افغانستان تخلیه کړ او جمهوریت سقوط شو. ولې دا یو څه و چې شاید په دې باندې دو اعتراف هم وکړي چې دا د دوی د خوا نه ځینې نیمګړتیاوې وي او ځینې ناپوهۍ وي، ولې په عین ترتیب باندې په جمهوریت کې هم داسې ناخوالې وي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکې متحده ایالات نور په هغې ډول باندې چې د افغانستان جمهوریت ملاتړ کوو، د هغې نه وروسته په هغې ډول باندې د ملاتړ هوډ او فکر او پام نه درلوده. جنرال صاحب زما پوښتنه لږه راته صحیح تشریح کړئ. پوښتنه دا ده چې امریکا څه ډول کولی شي د باګرام هوایي ډګر یا هوایي اډه ونیسي بیا؟ دا خو یو سوال کېدی شي. د امریکا خپله د ټرمپ نږدې کارمند هغه لیزا کورټس هغې ویلي چې دا خوب مه ګورئ، طالبانو 20 کاله همدې دپاره تاسو سره جنګ وکړ چې باګرام نه ووځئ یا ټولو اډو نه ووځئ. ته اوس څنګه فکر کوې چې دا بیا بیرته ونیسو؟ ټرمپ ته دا خبره کړې. بله خبره دا ده چې ټرمپ خپله د طالبانو د خارجه وزارت یو چارواکي ویل چې هغه معاملې باندې باور لري، یعنی که نیولې هم غواړي کوشش به کوي چې طالبانو ته یو څه ورکړي، طالبان نو سره هوکړه وکړي بیا دا اډه ونیسي. یا دریم یو بل دغه هم پیشبیني کېدی شي چې ګواکې امریکا به بیا حمله کوي او بیا به دا ځای نیسي. د درې واړو کې کوم یو امکان لري؟ آیا طالبان آماده دي امریکا سره یوې معاملې ته، یا تاسې ګورئ یا فکر کوئ چې امریکا بیرته د جنګ له لارې د زور له لارې دغسې یو ګواښ کوي، یا فکر کوئ چې بل څه به پیښ شي؟ تاسو وګورئ د امریکې متحده ایالاتو ته او د هر هیواد ته د هغو ملي ګټې معتبرې دي او هغوی خپلې ملي ګټې پالي او هغو خپل اهدافو پسې که د نړۍ هر ځای ته تللي دي، ځای پر ځای شوي دي، دا اوس استوګن دي، او که د دې نه وروسته ځي استوګن کېږي، هغوی خپلې ګټې په دې کې لټوي. کم تمه چې د هغه طالبانو نه چې د دوحې د تړون په مذاکراتو کې ښکیلو او هغه تړون لاسلیک کړ او د هغې نه ملاتړ کوي، د هغې طالبانو په 4 کالو کې ونه توانېدل چې هغه ژمنې پوره کړي. یعنې د طالبانو نه زموږ اوسنی تحلیل دغه دی چې دوی که چېرته د طالبانو سره یو تفاهم ته او یا معاملې ته رسیدلی وي، فکر نه کوم چې دا خبره بربنډه شوې وي او دې حد ته رسیدلی وي چې اوس خو تقریبا عملا ګواښ دی. او په دویمه ټکی دا دی چې موږ کومه اندېښنه چې د جمهوریت په وخت درلودله او اوس هم موږ خپله اندېښنه څرګنده کړې ده چې د طالبانو د بدو چلندونو له امله خدای دې نه کړي چې افغان ولس بیا د یوې بلې جګړې قرباني شي. دا دویم ټکی دی. دریم ټکی دغه دی چې امریکې متحده ایالات په کافي اندازه پوځي ظرفیت او وړتیا لري چې د هر مانور د لارې نه د بګرام هوایي اډه په ډېر اسانۍ سره د خپل کنټرول لاندې راولي. ولې زموږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زموږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې
نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسیږي یا د داسې یو پریکړې سره همغږې نه اوسیږي نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارومرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کیږي او په جګړې کې فکر نه کومه چې خپله دوی خپلې قواوې بیا ښکیل کړي بیا نیابتي جګړې او متاسفانه چې قرباني به افغانستاني ولې افغانان په ځانګړي ډول اوسني حاکمان دا فرصت لري تر دغه نن ورځې پورې هم او کېدای شي چې دا فرصت هم ډیر لنډ وي ولې که د دې فرصت نه بیا هم ګټه پورته نشي نو دا ځل چې په افغانستان بیا هر څه راځي د هغې مسؤل به بیا اوسني واکمنان په دې چې اوسني واکمنانو په 4 کالو کې ډیر فرصتونه د لاسه ورکړل او بل ټکی دغه دی چې اوسني واکمنان متاسفانه او بدبختانه چې خپلواک نه دي دوی د ځینې هیوادونو او د ځینې نړیوالو تروریستي شبکو د اغیزې لاندې دي د هغې په خاطر باندې دوی خپلواکه پریکړه نشي کولی په داسې هکله باندې نو احتمال د څومره فکر کوئ چې طالبان به امریکا سره د دې موضوع په رابطه مذاکراتو ته یا هم معاملې ته ورکیوځي که چېرته دا پلي کېدونکې عملي بڼه یې درلودلی زموږ اټکل دا دی چې هیڅ وخت به دا خبره ګواښ ته نه وتله او تر دې حده به نه تله دا خبره چې په انګلستان کې ټرمپ دا موضوع یاده کړي او د اروپایي هیوادونو د غوږه یې وباسي چې موږ بیرته د باګرام د هوایي ګارنیزون د نیولو هوډ لرو ولې دا چې په کوم ډول باندې تاسو وګورئ مثلا طالبان ډیر فرصت ورکوي ولې اصلي ټکي چې کوم دي هغې ته نه راځي مثلا ټرمپ ګواښ وکړه چې په باګرام کې باید د دوی د وسلو رسم گذشت بیا تیر نشي دوی جرأت ونه کړي چې هغه کار وکړي ولې که چېرته یې کړی وی امکان لري چې د هوایي عملیاتو در ضربې لاندې راغلي وی په عین ترتیب کوم حاکمیت چې د طالبانو په قندهار کې دی نو اوس هغوی ډیر واکمن دي د قندهار ډله نو هغه ډله چې په کابل کې د ځینې تعاملاتو دپاره خوشبین دي یا غواړي چې ځینې تعاملاتو کې د افغانانو سره یا د نړیوالو سره هغوی اوس په هغسې حد کې نه دي چې موږ هغې ته خوشبین شو چې امکان لري چې د یو تعامل یا د یو معاملې د مخې دا ستونزه حل شي دا ټرمپ دا ګواښ کابل ته د خلیلزاد د سفر نه وروسته وکړ همدې سفر نه وروسته یو بله پیښه مو شوه افغانستان کې نوري فایبر یا انټرنیټ د بندولو لړۍ پیل شوه ما ته کابل نه یو سرچینې دا خبره وکړه چې دغه انټرنیټ بندول په دې خاطر دي چې خبر روانې دي خلیلزاد سره خبرې شوي چې باګرام هوایي ډګر باندې کم ځای ته سر رسېدی شو بیا مې د یو بل نظامي نه دا خبره واورېدل هغوی راته وویله چې انټرنیټ باندې بندیزونه دوی ځکه ولګول چې خلیلزاد سخت پیغام راوړی و او د باګرام د نیولو خبره د خلیلزاد هم لکه چې کړې ده او د هغې د وجې نه د خپلو تحرکاتو د محفوظولو په خاطر باندې دا هلې ځلې شوي تاسو څه فکر کوئ تاسو وګورئ ډاکټر صاحب خلیلزاد د امریکې د متحده ایالاتونو کوم رسمي موقف نه لري د یو هیئت سره مل شوی دی د هغه هم موږ معلومات دا دي چې په ځانګړي ډول دماغه د بندیانو بیا په ځانګړي ډول د حبیبي صاحب په هکله باندې چې کوم هغه ناخوالې رامنځته شوي دي او کوم شکونه رامنځته شوي دي د هغې د جوړجاړي دپاره په دې چې په هغې هکله باندې د بندیانو د ساتلو په هکله باندې او د بندیانو د نامه لاندې د امتیاز اخیستو په هکله باندې هم ټرمپ هغه تاسو شاهد یاستئ چې سخت دریځ لري او په هغې هکله کلک ګواښ کړی دی چې که څوک د امریکایي اتباعو د نیولو په بدل کې د دوی نه امتیاز غواړي دوی به شدید عکس العمل ښکاره کړي ولې په ټوله کې په د طالبانو د مذاکراتو چینل تر اوسه پورې هم په دوحه کې ده د دوحې د لارې نه دوی کوم رسمي مذاکرات چې لري کوم رسمي پیغامونه چې لري د هغې لارې نه تبادله کېږي چې تاسو خبر یاستئ هغه د ملا یعقوب هم
د هغې نه وروسته سفر درلوده دوحې ته او په عین ترتیب باندې 2 تنه نور زندانیان چې د بریتانیا او هغه هم آزاد شول. ولې اوس پوښتنه راولاړېږي د حبیبي صاحب په هکله باندې چې هغه چې یو توطیې ښکار شوی دی اوس د هغې د حضور نه مطلقاً اوسني حاکمان انکار کوي په داسې حال کې چې د امریکې ځینې استخباراتي بنسټونو په ډاګه کړې ده چې د روسي ځل دپاره د هغوی کوم ډیجیټل وسایل چې د طالبانو د استخباراتو په تعمیرونو کې روښانه شوي دي. نو اوس آیا حبیبي چیرته ده مثلا مختلف بحثونه دي بلې کومې ډلې ته ورکړل شوی دی او که د هغې ډله اغېزه دومره وي چې حبیبي ورنه اخیستی فلهذا په نورو پرېکړو کې به طالبان څنګه وشي کولی چې د هغو د اغېزه په غیر کومه پرېکړه وکړي چې هغه هم داسې یو لویه پرېکړه وي چې هغه د بګرام د هوایي ګارنیزون په هکله ولې د ډاکټر صاحب خلیزاد د سفرونو په هکله باندې تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو هغه ځانګړي د همدغه بندیانو د تبادلې په هکله باندې دي او د انټرنیټ بندېدل خو به د دې موضوع سره کوم ربط نه لري د ټرمپ د ګواښ سره. تاسو وګورئ د انټرنیټ بندېدل د دوی یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی خو اصلا پلمه بله موضوع کړې ده ولې اصلا ځینې مرکې په د 11 د سپتمبر په هکله باندې د ځینې متخصصینو د تروریزم سره د مبارزې د متخصصینو د پخواني ملي امنیت د مسؤلینو د خوا نه ځینې مرکې وشوې په هغې مرکو کې ځینې موارد روښانه شول چې په هغه د طالبانو دپاره هم ګواښ دی او هم هغوی داسې پایلې ته ورسېدل چې د هغو هیڅ شی پټ نه دي ټول تعرقات د هغو تقریبا د دې نه پرته چې د هوا د لارې نه د امریکې د هوایي ځواک د خوا څارل کېږي ولې په ځمکه کې هم د دوی ټول معلومات بیرون ته وځي او ورکول کېږي او حتی په خپلو افرادو باندې تر وزیرانو پورې هم شک رامنځته شوی دی چې ځینې به اطلاعات دوی نورو هیوادونو ته ریلې کوي. نو د هغې په بنسټ باندې دوی دغه پرېکړه کړې ده چې انټرنیټ مخنیوی وشي او دا هم داسې یو پرېکړه نه ده چې د دوی درد دوا کړي ولې دوی په اوږدمهاله کې غواړي چې د نړۍ سره کومې اړیکې چې دي دغه مطلق قطع شي چې تر څو د هغه تروریستي شبکو دپاره چې په افغانستان کې فعالیت لري یو آرامه او مسؤونه فضا مساعد شي چې هغه خپل کوم اهداف چې لري هغه اهداف په آرامۍ سره ترسره کړي او هغه چې چیرته په ځمکني یا بشري منابع نه هغه کړنې ستونزمنې دي چې افشا شي ولې اوس داسې یو وخت دی چې هر هغه معلومات چې پرمختللي هیوادونه وغواړي هغوی د هوا د لارې نه د مختلفو وسایلو د لارې نه هغه کولی شي چې کشف کړي تثبیت کړي او هغې کې کومه ستونزه نشته یعنې په دې شیانو باندې دوی نشي کولی چې خپل هغه پټ خوځښتونه پټ وساتي. صحیح جنرال صاحب تاسو یادونه وکړه چې ګواکې غرب د امریکا متحدین اوس په دې قانع شوي دي چې بیرته دغه جیوپولیټیک ارزښت نه برخمن ځای خپل کړی شي مګر دلته دوه تحلیل دي. یو تحلیل دا دی چې د سیمې هیوادونه مثلا چین دا تازه ګواښ کړی مسکو مخکې نه ګواښونه کول چې موږ به امریکا په خبر ته دلته را اوږدېدو ته پرېنږدو ایران هم همدغسې ګواښونه کول همدې دپاره طالبانو باندې په اوږه باندې لاس هم ایښی دی حتی روسانو چې دی په رسمیت وپېژندل چې د امریکا پښه لنډه اوسي د افغانستان نه یعنی هغوی که داسې نیت ولري نو دا درې هیوادونه خو بیخي امکان نه لري چې پرېږدي دې کار ته. بل تحلیل دا هم کېږي نری چې ګواکې د اوکراین په جګړه کې روسیې خپل ګټه ترلاسه کوي تایوان کې چین خپل ګټه نور ترلاسه کوي ایران خپل ګټه شاوخوا منځني ختیځ کې بیرته کېدای شي یا خوندي شي یا لاس غوڅ شو او امریکا به هم بیرته افغانستان ته خپل ګټه پسې راګرځي. دغه دوه خبرې څنګه تحلیلوي تاسو؟
تاسو وګورئ دا تحلیل نه تاییدولی شو نه یې ردولی شو په دې چې دا هغه بحثونه دي چې دا په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه دي او تقریبا دا بحثونه اکثریت مطبوعاتو ته هم نه راوځي او دا د حکومتونو ترمنځ یا د حکومتي بنسټونو ترمنځ د هغو اسرار پټ پاتې کیږي ولې هغه خوځښتونه چې موږ په ډګر کې ګورو د هغې نه کولی شو چې دې پایلې ته ورسیږو چې د امریکې او ناټو وتل د افغانستان نه مشروط وتلو هغه داسې وتل نه و چې دوی به هر څه پرېږدي کوم تلفات چې دو متقبل شوي دي کوم مصارفات چې دو کړي دي هغې نه هر څه به تېرېږي او دو به ځي او په دې افغانستان په جغرافیه کې چې نور هیوادونه لکه اوس چې عملا چین تقریبا یو ډول زموږ په معادنو باندې او زموږ په اکثریتو منابعو باندې یو رقم غیر رسمي چور لګولی دی نو چې خوښوي هغه به کوي او یا به دی چې روسان چې هلته هر څه غواړي هغه به کوي یا دا که روسان عملا خپله ډګر ته نه راځي د دویم هیواد د لارې نه به په افغانستان کې چې هر څه زړي هغه به کوي په عین ترتیب یا ایران چې هر څه زړي هلته به یې کوي یا نور هیوادونه فرض مثال یا هند یا پاکستان دا هغه بحثونه دي چې د دوحې په مذاکراتو کې د پردې تر شا د افغانستان په هکله باندې چې کومې پرېکړې کېدې په هغې کې ټول د افغانستان د قضیې زیدخل هیوادونه تر عربي هیوادونو پورې په هغې کې د پردې تر شا کېناستل او په دې باندې بحثونه کېدل نو د هغې په بنسټ باندې هر هیواد بیا هغه د پردې تر شا یا غیر رسمي کوم هوډونه چې شوي دي یا کوم لاسلیکونه چې شوي دي هغې ته باید ژمن او وفادار پاتې شي که هغې ته ژمن او وفادار نه پاتې کېږي بیا هر یو کولی شي چې تخطي وکړي لکه په عین ترتیب باندې چې لکه ما مخکې چې په سریزه کې وویله چې کله هغه واحد دریځ چې د افغانستان د قضیې په هکله باندې او د تروریزم سره د جګړې په هکله باندې په 2001 کال کې رامنځته شو ولې په 2004 کال کې سیمه ییز هیوادونه یا سیمه ییز قوتونه لکه روسیه لکه چین لکه پاکستان لکه ایران ځینې شکونه پیدا کړل هماغه شکونه دو وړاندې کړل ناتو ته او امریکې متحده ته ولې هغو تر یو وخته پورې ومنل یا نه ومنل یا ونه منل ولې هغوی په غیر رسمي ډول باندې د طالبانو تر شا ودرېدل او د امریکایانو د ناټو دپاره په افغانستان کې سرخوږی رامنځته کړ نو په عین ترتیب باندې په اوسنیو شرایطو کې هم که چېرته هغه هوډونه چې هغه پټ دي او پردې تر شا دي چې د سیمه ییزو قوتونو سره د امریکې د متحده ایالاتو او د ناټو د خوا نه ترسره شوي دي په هغې باندې هغو وفا نه کړي او یا هغه پلي کړي نه نو امریکا بیرته بیا د هغه د پردې تر شا په مذاکراتو کې خپل اسناد او دلایل وړاندې کولی شي چې په دغه دلایلو په دغه اسنادو په بنسټ باندې موږ دغه حق ځان ته ورکوو چې دغه کار وکړو او یو ټکی بل د یادونو وړ دی چې امریکا د ټرمپ په راتګ سره په نړۍ کې تقریبا بیرته خپل ځان راژوندی کړی دی د هغه سوی استفادې یو وسیله چې ګرځېدلې وه د ځینې هیوادو دپاره د هغې نه یې ځان راخلاص کړی دی بیرته خپل هغه ملي بنسټونه خپل وسلوال ځواکونه خپل استخباراتي بنسټونه بیرته تقویه کړي دي او یو نړیوال ځواک دی او د دې مهارت د دې ظرفیت او د دې توانایي لري چې د نړۍ په هر ګوټ کې عملیات ترسره کړي او بیا د بګرام نیول د دوی لپاره دومره ستونزمن کار نه دی په دې چې دوی بیا په افغانستان کې په دې معادله کې تاسو ویل چې 4 کاله طالبانو ته صبر شوی دی په دې معادله کې چې تاسو ویل چې د پردې تر شا دغه ښکیل زیدخلو هیوادونو سره خبرې شوي دي دلایل سره یو بل سره لري په دې معادله کې چې امریکا بیرته تاسو ویل په پښو باندې درېدلې د ټرمپ درولې ده او کولی شي چې باګرام خورته ډېره وړه خبره ده چې بیرته ونیسي د طالبانو راتلونکی څه وینئ پکې د طالبانو برخلیک د هغوی پورې تړاو لري طالبان تاسو وګورئ چې د افغانستان جمهوریت د افغانستان ولس د سولې لپاره پوره قرباني ورکړه کله چې افغان وسلوال پوځ په حاکمیت کې په هغه وخت کې چې اوربند رامنځته شو موږ دوی ته غېږ خلاصه کړه ولې کله چې دوی حاکمیت ته ورسېدل د دوی د کړنو نه زه نه غواړم چې ډېر یادونه وکړم هغه ولس ته او تاریخ ته په ډاګه ده چې دوی د ټولو اقوامو د ټولو اقشارو ټول حقوق د پښو لاندې کړل حتی هغه دیني مشروعیت دوی حتی نه لري د دوی خپل
یو تعداد خواخوږي حتی د هیبت الله نه د تجدید د بیعت غوښتنه کوي چې هغه تر اوسه یعنی هغه په تبعید کې امیر ټاکل شوی ولې اوس چې کله هیواد ته راغلی دی باید د هغې دپاره تجدید د بیعت رامنځته شي ولې هیبت الله د ټولو دینی مصلح کړنو سره او مدني مصلح کړنو سره د ټولو سره په مخالفت کې دی دا چې د چا نه اطاعت کوي او د چا په پالیسي باندې دا پر مخ ځي دا تر اوسه پورې نه ده په ډاګه شوی ولې دا یو څه په ډاګه شوي دي چې دوی حتی خپل هغه نږدې ملګري او همفکره خلک حتی نشي منلی موږ تاسو شاهد یاستو چې عباس ستانکزی د دوی ډېر نږدې خواخوږی او تقریبا هغې ته د دوحې د توافقنامې هغه د بریا ترلاسه کوونکي لقب هم ورکړ شوی ولې هغه حتی په افغانستان کې اوس ځای نه لري تبعید شوی دی په عین ترتیب باندې تاسو شاهد یاستئ چې یو تعداد نور علما چې د دیني مسایلو او شرعي مسایلو په هکله باندې بحثونه راپورته کړي هغو زنداني شوي دي یا په عین ترتیب باندې د انټرنیټ بحث چې رامنځته شو د هغې نه مخکې خیر الله خیرخوا د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه لرې کړ یعنی دا هغه څه دي ټول چې هیبت الله اوس په وضعیت باندې کنټرول لري او تاسو خبر یاستئ چې تقریبا دغه دقیق نیټه یو نیم کال مخکې تقریبا یا یو کال مخکې د هغې یو تعداد ځانګړي خپل ځواکونه کابل ته راواستول او په کابل کې په بعضې ستراتیژیکو نقاطو کې ځای په ځای کړه چې په کابل کې هم کوم څوک چې حد اقل یو څه د تعامل او د جوړجاړي دپاره کار کوي د هغو د خوځښتونو مخنیوی وکړي ولې د طالبانو راتلونکي کې هغه طالبان چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا لري د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمنتیا لري او د افغانستان د ثبات دپاره ښه نیت لري هغوی باید خپل دریځ روښانه کړي د هغې نه په غیر یعنی اټکل دا دی چې دوی به اصلا نور په هیڅ ځای کې ځای ونه لري ولې یو بل بحث هم شته دی چې یو تعداد د اوس نه ځینې جګړه ییزو مسایلو ته هم چمتوالی نیسي جنرال صاحب تاسو ویل چې دوی به ځای ونه لري ځینې ډلې چې د مقاومت په نامه باندې خبرې کوي هغوی مثلا ویلي و چې دا بګرام هډه خو زموږ په ځای کې دا راځئ موږ سره پرې خبرې وکړئ تازه د جنبش ګوند ویلي چې جنرال دوستم امریکا سره د دې اړې په نیولو کې بیرته مرسته کولی شي یعنی دغه خلک فکر کوي چې بیرته د پړسېدو یا د میدان ته د راتلو یا د ګټو ترلاسه کولو یا د افغانستان د بیا ولکه کولو امکانات ویني یا ورته شته چانس پیدا کړ تاسو وګورئ موږ باید د تیر جمهوریت د ترخو تجربو نه او د تیر 4 کلن ترخو تجربو نه هر څه زده کړي افغانستان د ټولو ګډ کور دی که نن افغانستان د ستونزو ناخوالو او ناورینونو سره مخ دی په دې کې ټول طرفونه ښکیل یاستو بهترینه فرصت دغه دی چې موږ په ګډه باندې د افغانستان د راتلونکي په هکله باندې سره په ګډه باندې پرېکړه وکړو او افغانستان په ډلو ټپلو په احزابو باندې تر اوسه پورې متاسفانه ووایم چې د یو جوړجاړي خواته د ثبات خواته نه دی تللی افغانستان ملي ګټې تعریف شوي دي ملي ارزښتونه تعریف شوي دي او د افغانستان مشروع جمهوریت تر اوسه پورې پر ځای دی او د طالبانو اصلي بدیل د افغانستان جمهوریت دی چې د هغې نه ولس هم ملاتړ کوي او اساسي قانون پر ځای دی موږ چې کوم اختلافات لرو کوم ستونزې لرو هغه په د نړۍ په ټولو هیوادونو کې شته دي کله چې موږ د خپل هیواد برخلیک په خپل لاس کې ونیو بیا په هغې صورت کې موږ کولی شو چې د خپلو اختلافاتو په هکله باندې په هغه ټکو په هکله باندې چې موږ اختلاف لرو په هغې باندې بحث وکړو او د اختلافات نه راووځو او افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ خواته ویسو هغه ځایه پورې چې زه د اکثریت اگر چې زه په تنهایی نه زموږ د وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي منصوبین چې د مختلفو شخصیتونو سره د مختلفو جبهاتو سره د مختلفو سیاسي شخصیتونو سره په اړیکه کې استو ټول دې ټکي ته رسېدلي دي چې افغانستان یو ګډې ژغورنې ته اړتیا لري ولې د هغې ترڅنګ هر څوک هم حق لري په دې چې د ټولو حقوق د پښو لاندې شوي دي هر څوک حق لري چې د ادعا وکړي ولې ټول دې پرېکړې ته رسېدلي چې افغانستان د نجات دپاره د افغانستان د سوکالۍ دپاره د راتلونکي دپاره باید یو ګډ
دریځ ولرو، یوه ګډ کړنلاره ولرو، یوه ګډه کړنلاره ولرو. د هغې کړنلارې په بنسټ باندې چې په هغې کې ټول مراحل تعریف شوي هغه باید موږ نړیوالو ته او افغانانو ته وړاندې کړو. او په دې هکله باندې عملا دا اوس هم ځینې کړنې روانې دي چې اوس وخت نه دی چې زه تاسو ته په ډاګه کړم. صحیح. او فکر نه کوئ چې پاکستان هم باندې په اوږه باندې هم لاس ایښودل شوی دی؟ جنرال منیر څو وارې هلته لاړه، نن یې چې دی افغانستان خپل دښمن هم اعلان کړ، طالبانو سره اړیکې هم بیخي ورته خړې پړې کړي دي. تاسو وګورئ پاکستان خو د خپلو هغه څه چې کرلي هغه ریبي. پاکستان په خپلو لوبو کې ناکام شوی دی او د خپلو غلطو لوبو او غلطو ستراتیژیو قربان شوی دی. په ټوله کې پاکستان خپله داخلي ډېرې ستونزې لري. فکر نه کوم چې پاکستان د بیا د دې وړتیا ولري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاس وهنه وکړي. او همدغه پښیماني او ندامت چې ښکاره کوي د دوی لپاره همدغه کفایت کوي په دې چې دوی په تیرو 15 لسیزو کې متاسف الله د افغانستان په هکله باندې تل یو خصمانه دریځ درلوده. په عین ترتیب د جمهوریت په سقوط کې دوی لویه ونډه درلودله. دوی فکر کوو چې د جمهوریت په سقوط کې به دوی ګټې ترلاسه کړي، ولې خپله هم ډېر متضرر شو. ولې بل ټکی چې د پاکستان په هکله د یادولو وړ دی هغه دا ده چې پاکستان خپله د پوځ او د استخباراتو ځینې افراد او اشخاص د تروریستي ایډیالوژیو د اغیزې لاندې دي او د هغوی سره همغږي لري. هغه څه چې دوی په رسمي سټیج کې سیاست کوي هغه د دوی هغه اصلي او بنسټیز سیاست او پالیسي نه ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان چې وخت مو راکړ. په خیر و سلامت اوسئ. تل ځلانده اوسئ.